السلام علیکم دوستانو، نن در سره د اسم اعظم یو داسې وظیفه شریکه کوم چې هر دعا به د پر هغه ځای په سکندونو کې قبول شي. دا وظیفه نبوي وظیفه ده. ان شاء الله دا یو وظیفه وکړئ، لغه نه بعد دعا وکړئ چې هر دعا کوي الله تعالی ستاسو دعا فورا قبلوي، او هر حاجت چې په دعا کې الله ته پیش کی هغه حاجت می پوره کیږي. که د رزق لپاره وکړئ دعا، د رزق لپاره د دعا قبليږي. که د رشتې لپاره دعا وکړي فورا د الله تعالی دعا قبلوي. کې د مال او دولت لپاره دعا وکړي الله تعالی ستاسو دعا پر هغه ځای باندې سل په سل کې قبليږي ستاسو دعا، ځکه چې دا اسم اعظم ده. د دې په برکت سره د انسان دعا نه ردیږي، د دې په برکت سره د انسان حاجت پوره کیږي، د دې په برکت سره د انسان هر خواهش الله تعالی ور پر کوي، ځکه چې په اسم اعظم کې یو بل شانتي طاقت پروت ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي چې اسم اعظم یو داسې وظیفه ده چې کله انسان وایي لغه نه بعد خپل حاجت الله ته پیش کې حاجت یې پوره کیږي، دعا وکړي دعا یې قبليږي، خواهش لري خواهش یې پوره کیږي، چې هر مقصد لري هغه مقصد یې الله تعالی ور پر کوي. ځکه چې اسم اعظم دا خصوصیات لري چې په اسم اعظم کې دا طاقت دا تاثیر پروت چې د انسان هر دعا قبلوي. نو لہذا دوستانو زه درته هغه اسم اعظم خیم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل فرمایي چې په دې په برکت سره انسان د دې په کولو سره الله تعالی د انسان دعا قبلوي، د دې په کولو سره د انسان حاجت پوره کیږي. چې هر حاجت وي ستاسو په زندگی، مالو د دولت وي، د رشتي وي، د اولاد وي، د کاروبار وي، د روزګار وي، د نوکری وي، چې هر حاجت وي خدای و خبره یاد ساتي چې جائز حاجت بوي، حرام بنوي، ناروا بنوي، حلال بوي. او هغه دعا چې تو غواړي په هغه دعا کې به حلال وي، هغه دعا چې تو غواړي تو قبول شي، هغه به داسې دعا وي چې پر هغه باندې هغه کې حرام شی شامل نه وي. ان شاء الله بیا د دعا فورا الله تعالی قبلوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسم اعظم چې تاسو پیدا کوئ تلاش کوئ په قرآن شریف کې په درو ځایو کې، په سورۃ البقره، په سورۃ طه، په سورۃ آل عمران، په دغه درو سورتو کې تاسو ګوري په دې کې به اسم اعظم تاسو ته په مخ درځي. نو زه درته اسم اعظم هغه قائم چې په دغه سورتو کې موجود ده هغه وظیفه وکړي ان شاء الله 314 واره ویل کیږي. دا زیات تم نه پر زیات تعداد 314 واره سهار وایاس، 314 واره ماخستن وایاس. لغه نه بعد دعا کوي الله تعالی به د دعا قبول کړي چې هر حاجت دی او هر دعا دی واغه الله تعالی تاسو قبول کړي، هر حاجت به الله تعالی پوره کړي. نو وظیفه دا د دوستانو د سهار لمانځنه بعد، د ماخستن لمانځنه بعد په دغه دوه وختو کې وایاس 314 واره. په سر کې هم 3 واره درود شریف، په پای کې هم 3 واره درود شریف، سی حسان درود شریف، اللهم صل اللهم بارک عدل مانزه درود ده. نو کله چې هم تاسو دا وظیفه کوئ له وظیفې نه مخکې به اول 3 واره درود شریف، لغه نه بعد به دا وظیفه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم. بس دا کوچنی وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم. دا 314 واره. په پای کې بیا 3 واره هغه درود شریف سي اللهم صل اللهم بارک ده هغه وکړي، هغه وایاس. او لهغه نه بعد دغه اسم اعظم الله ته پیش کی چې دې په برکت سره ای الله دا حاجت لرم، دا مقصد لرم، دا خواهش لرم، دا دعا لرم، یا الله ته قبول کړي او دا حاجت را پوره کړي. ان شاء الله دا وظیفه چې تاسو کوئ دوستانو په لیګ وخت کې به الله تعالی تاسو هر حاجت در پر کړي، په ډیر کم وخت کې به الله تعالی تاسو هر دعا قبول کړي. که تاسو د مال او د دولت لپاره دعاګانې کوئ الله تعالی به تاسو دعا قبول کړي، مالدار به مکړي. که تاسو د دښمن څخه د خلاصون لپاره پر دښمن د کامیابی لپاره دعا غوښتل غواړي هغه دعا به الله تعالی تاسو قبول کړي. او تاسو یو بل داسې حاجت مثلا ډیر زمانه څخه نه پوره کېدی ان شاء الله هغه حاجت به دیم پوره سي. او هغه دعاګانې چې تاسو ډیرو مقاصد لپاره کړې وي بیا هم کومه نتیجه نه ورکوله، ان شاء الله د دې وظیفې عمل چې تاسو کوئ او دعاګانې کوئ الله تعالی تاسو دعا د اسم اعظم په برکت سره قبلوي او تاسو حاجت پوره کیږي او تاسو دعا قبلوي الله تعالی. نو دا وظیفه د دوستانو د اسم اعظم ډیره طاقتوره وظیفه ده. ان شاء الله
بیا به تاسو دعاګانې وکړئ د دې وظیفې په کولو سره به تاسو ډیر څه ترلاسه کړئ. نو دا وظیفه خپله هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د زندګي یو معمول یو ګرځوېدو نه وخت تاسو څخه نه غواړي. هر سهار هر ماښام یوازې انشاءالله دنیا او آخرت به د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی ستاسو ښایسته کړي. ستاسو دنیا او آخرت به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره در روښانه کړي.